نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خپل امتیانو تا چې تاسو زما طریقې کلکیونی سے علیکم بسنتی زما سنت او زما طریقې مضبوطیونی سے وسنت الخلفاء الراشدین او زما د خلیفګانو هغه خلیفګان چې هغه پنی غلار دي او هغوی ته د الله د طرف نه هدایت ملاو دی د هغوی په لاره لاړ شئ. خلفاء راشدینو کې اول نمبر خلیفہ د نبی علیہ السلام نه پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اور دویم نمبر خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے. من حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق تی سو خبر عرض کو. اللہ پاک زمون دین لا او دا پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابہ لا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ذریعہ دیر لوی طاقت ورکڑے دے او امت پہ مضبوط کرے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی کلچ حضرت عمر اسلام روڑنو من اللہ مضبوط کرو ندن مخی من دیر کمزوری او پا کم روز باندے چے دے اسلام روڑنو من پا مکہ مکرمہ کے کولاو منزو کو نین مخی من دا بیت اللہ خواہ کی کولاو من نشو کولے. ایمانم دا چے روڑے دے نو دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا دویم کالے روڑے دے او دے پخپلوی کہ زمان مخی او کم سلویخ کسان مسلمانان شویو او دے سلویختم مسلمانے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پما اللہ دا مسلمانانو سلویختم پورکلا سلویختم مسلمان زوم. اسلام مجیباو کافر یو زیر آغنشیوی و بیٹنگی راغوختیو او دا نبی علیہ السلام خلاف مشورے کولی کہ دا سرمون سوکو. عمر پاسے دوی گور زمونگ دا ٹول قوم پا منس کے دروانے پیدا کرے پلار او زوی یو بل سر اروان کرل خز او خاوند یو بل سر اروان کرل رور سر او جنگاو دا غم پکار دے چایو تجویز چابل تجویز او دا اغا وقتو چے پیغمبر علیہ السلام پا دار ارقم کے یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا اغا پا کور کے خفیو پٹ تبلیغ کو دین اخوراو کولو نشوتے دشمنان دیر زیادو مخالفین دیر زیادو نو کولو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کولے اور اللہ حکم ہم دغو وی ما تورو چتک لو پاسے دم او مرگرو تمیوی چھ مڑا خو بس یو مسئلہ دا او بس ختمو لے پکار دی او تاسو لے چل ندر دی او مالے چل رازی او دل تکینے چھ ردی دے نو نخوزے لک سات پس با دا نبی علیہ السلام نومی واغ چھ دا غصر با دل تاسو دا مخ کے پروتی جنجال با ختم شی تور واغشت نوجوان دے او روت سلیرشتو کالو عمر دے 24 سال عمر کے دے او چی سنگ روت یو صحابی دے خو پٹ مسلمان دے خکارے غگنکو حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اولا مخلا وراغے اب پویشو کہ دے خسترگی سری دی او تور لاس کے لقیو سے چل خودے یو عمر السکے ویزم یرد نبی علیہ السلام نومی واغی چی دے نپریدم بس لوی اختلافات جوڑ دیو جگڑی جوڑی کری دیو زمون خدایان کنزیو زمون خدایانو پس بد وی زمون دا پلان نکا دین خراب دیو نوی دین روڑی دی بس نن والا قصہ خلاصوں آغوت عمرہ سوچو کدا کار گران دی اس گران ہم ندے وی گوری مکاوا دا غڑی لوی قوم دی لوی خاندانے دیو زن لدشمنی مکو غالا کوا وی بس زمانن دا سر ندنگلی دی دو پویشا و دے پویشا اگو پت مسلمانو غتا پتا و چی خدایا اس دار ارقام تک دے ورغی او داغا وقتو چی مسلمان تلا دا جہاد حکم ندے شوے بلکہ پیغمبر علیہ السلام تا دا دفاعی جہاد حکم ہم نشتا دا حکم ہم نشتا چی پتاس حکم لکی او تبی آغا باندے زانت اخلاص کا او تعمل کا دام نشتا اور دے وقت کے دا دے کسوک کنزلم کئی غقبہ نکوے حکم دا اللہ را طرف ندا دے کسوک در پسی تورم چلی تب پی تور نچلے تب خاموش غقبہ نکے صحابو تم دا حکمو نبی علیہ السلام تم دا حکمو ما غیر دا چی اسی ندی پا نبی علیہ السلام ورش اغیسر نو اسلشتا نبل سشتا واقعی سروانی جوڑ نش پی عمر مکہ عمر دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دے سر سغرز دے حضرت عمر پی پیشو اغا نعیم من مسعود تا گورا نشکولی دا کار وی لکا تم چی سوابی شوی جوڑ داسې معلومیږي چې ته دفاع کې لکه چې تام خپل دین پریخي وته وی ما پرې د ورشه د خپل خور او د اوخي غم دی وکا پیغورې ولا ورکا او عرب په پیغور مري د کمی دیوي د رانا مړې کول پس چې ته روان شوی د اغي دیوي رانا ستا د خور کور ته رسیدلې ده تاوخي مسلمان دي ستا خور مسلمان ما څه کې ورشه غي پسې ورشه او چې دا پیغورې ورکا حضرت عمر وی دې ځل کې نور اور بل شو او پیغمبر علی السلام په ځای پاتې شو او خي کړه لاړه خور کړه لاړه
دا اوخی نوم سعیدو او دا خور نوم فاطمه چې څنګه ورلم دي ځان په دننه دروازه کونډه کړې ده ورته دننه زنجیر دی دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف اواز مې واورېد او دا خو حقیقت دی دا خو دوی دا دی د قرآن تلاوت کې قرآن لولي دا خو زما د خورم لاړه ګمراه شوه زما اوخیم لاړ ګمراه شو او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود دا سوچ هغې له استاد راغلی و حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن شریف ورته ښایي او قرآن شریف لیکلی دی او د هغې نه ورته لګیا دی او قرآن ورته ښایي د ور اوډه به د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه موټې باندې او په زور آواز ورکوي ورکولو کې هغې پې پوه شو هغه استاذ ته ولوي حضرت خباب ته وی داسې کار دی چې زه خو یې خور یم او دی اوښې دی مونږ پوه شه او کار هم پوه شه او ته پردیسې نه په تا ګزارونه کې ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه هغه یې کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو اوښې سره په پرده ونه شو او د تورې په دې موټي باندې د اوښې داسې واو او دقسې ورته وایي ته صوابي شوې بېدینه شوې د پلار نیکه دین دې پرېښود پرېږدم دی نن به دې وجنم تاسو پیغمبر پسې زه ګرځم هم نه پرېږدم او تا هم نه پرېږدم نو خور راله یو خوا خاوند دی او بل خوا ورور دی منځ کې خلاصۍ کوه دې خو غوسه د سپېړ اوچته کړو چې شړق شو دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوط غوزار یې وله ورکړه چې د خور د مخ نه وینو دار یې والی او د عمر په مخ د پاسه ور پرېوتی داسې وینې ترې روانې شي ده چې د خور دی وینو ته وکتل او خور ځان ته وکتل چې دا سوچو بس خور یې سترګې راویستې عمره خبر هم د نو څه پورې پټولو اوس یې درنه نه پټو زم مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی موږ ایمان راوړی دې کې دویمه خبره نشته او توره د سره ده چې څه دې خوښه یې وکړه او قسم د خدای په ذات چې دا وجود راله ټوکړي ټوکړي م کې چې د ایمان او دین نه له یړه نه بارونه باسي بس خبره خلاصه ده ته په کم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کاڼ عبادت کې مونږ دا غذات عبادت کو چې د ټولو کائناتو خالق او مالک دی مونږ ډېر عمر په ګمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیارې کې تېر کړل الله مونږ ته رڼا نصیب کړه مونږ د هغه پیغمبر قدر کوو د هغه مونږ عزت کوو مونږ ته یې رڼا وښوله مونږ ته یې دین وښوه چې دا خبرې واورېدې او هغه خور خو هم د عمر خور وه او تم د خطاب زوی یې او زم د خطاب لور یم زما ستا یو وینه ده او که تا کې غیرت شته ما کې ستا نه زیات غیرت زه اوس تکړه شم چې د خور دا ستغې خبرې غوسې خبرې واورېدې او د خور سترګو ته یې وکتل او د هغې په مخ دې وینو ته یې وکتل او بیا دا چې دا وینه خو په ما هم را پرېوته نو توره یې کېښوده وی ښه تاسو څه وې ما ته ووایه راوړئ ما ته وښایه خور ورته وی نه تا ته مونږ نه شو درکولی ته پلیت یې انما المشرکون نجسون ته خو مشرک یې ته خو پلیت یې تا له لاس کې نه شو درکولی بلکل نه شو درکولی وی څه زه غواړم چې لاس کې ونیسم څه وکړم وی ورشه ولامبه غسل خانې ته نه نسته وی لامبه وی خو اوس خوراک یې که نه هغه چې کوم دوی لوستل هغې ورله ورکړل حضرت خباب رضی الله عنه کټ لاندې کوټه کې پټو چې کوم استاذ و چې دا خبرې واورېدې هغه وی زه پوه شوم چې څه لار راووته نیغ راووته او اواز یې ورکړ ای عمره د خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ظلم مه کوه د انصاف نه کار واله تو چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې قسم د الله په ذات چې بېګیم ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلې دي سوال کوي د خدای نه تعالی دعا غوښتې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین د ده نوم عمر او د خطاب زوی او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام د ده نوم عمر او د هغه نوم عمر نو رسول الله مبارک ته صحابه وایي د دې دوه نه ډېر تنګ یو یو عمر دی او بل عمر ابو جهل نوم عمر دې سره به څه کوو حضور پاک الله ته سوال وکړه خدای په دې دوه کې یو مسلمان کې او د دې عمر نوم له تغلیب ورکړه بعمرین یې ونه وي باحد العمرین باحد العمرین دې کې یو مسلمان کا او چې ما راته کوم حدیث اولس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې د عمر نوم یې غشتی دی اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خدای د عمر د خطاب په زوی باندې اسلام مضبوط کا عجیبه دا ده چې هغه د شپې تاله خدای ته جاړي او تا د دوزخ نه بچ کوي تا د شرک نه بچ کوي تا خدای ته نږدې کوي او تا له جلاګانې کې یو تور پسې توره رالی تور پسې منډې زمانو ګورې دا حال دې زمانه کې نه دی علماو دی دا زمونږ د علما چې څومره منځونه کوي او که د جمعې کوي او که جنازې کوي دې قوم ته دعاګانې کوي قسم دې مونږ دې قوم ته دعاګانې کوو مونږ وایو خدای دې قوم ته هدایت نصیب تاسو دپاره دا مولیان لګیا دي جرګې دله کوي روغې دله کوي جنازې دله کوي د خدای په دربار کې چې مونځو کې سوالونه دله کوي وحج له لاړ شي تاسو له سوالونه کوي عمرې له لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي او تاسو کندلو به کوي ته انصاف دی دقه چلو وی ته خو مرګ له پسې ګرځې ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي دقه د دې زمانې د خلکو کار دی خلک ملا پسې کنځل کوي ملا وله دعا غواړي
ولې ورپسې کنځل کوي؟ ملا ورته نیغه لار ښیي، ملا صاحب ورته جنت لار ښیي، ملا صاحب ورته وایي دا ګمراهي مه کوه، ملا صاحب ورته وایي دا ږیره دې مه خورایه، ملا صاحب ورته وایي دا خور لور برنبڼ مه ګرځوه، ملا صاحب ورته وایي دا سینماګانو پسې مه ځه، او دې لګي ورپسې کنځل. یاره خو ستا دین ښه کوي که عمل نه کوې مه کوه، نو کنځل ولې کوې، بد ولې وې، سپکه ولې وې؟ دا یو جون دی د دې خلکو، دا د اوس نه نه دی شروع، پخوا نه دا شی شروع دی. تا ته خو نیغه لاره ښیي، تا خو خدای سره پیوس کوي، تا ته د جنت لاره ښیي، تا له دوزخ نه بچ کوي. نو چې عمل نه کوې نو کنځل ولې کوې، سپکه ولې وې؟ او چې یو ملا سره ذاتي روانه ده نو د هغه په وجې دا نور ولې کنځلې؟ دا زمونږ د خلکو بدقسمتي ده. ګورې ازارمن نه شی، خدای مزارمن کوه ما، خدای ګورې په دې خفه کېږي. څوک چې د دین خدمت کوي او هغه پس څوک خبرې کوي یا د هغه دشمني کوي، نو خدای د هر څه ویني، ګورې کړون کړون به دې کړي، برباد به دې کړي. نو ورته وایي حضرت خباب بې عمره د انصاف نه کار والا، ته چې د چا مرګ پسې منډې وې، بېګا د خدای په دربار کې دله جڼا کړې ده، نور یې مړه نرم شو. د سورت طه د لومړي ایتونه یې ورته ولوستل، او بیا څه وایي عمر؟ وایي تاسو خو ما بوځئ، دله مې بوځئ، بس یې خو پوه شو، زه اوس ما تاسو بوځئ، زه ورسره خپله دوه څلور خبرې کوم، او روان په بد نیت و مخ دې دی نه به نیت ښه کړم. دی ورسره شو او حضور پاک لی بوته، هلته نبي علیه السلام لا مې اطلاع رسېدلې وه چې عمر تا پسې راوتېدې او توره ورسره ده، او دې کې دروازه وډبېدله، چې دروازه کولو شو عمر نیغ ورننوت. الله رسول هغه دی راغی، یو صحابي وي ته رستو شه، زه ور مخکې کېږم، که غدار کړي په ما به وکړي، بل وي ته رستو شه، زه ور مخکې کېږم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رستو کوي، تاسو ټول اخوا شئ او زه پوه شه دی پوه شه. قسم په خدای صحابه وایي وی ما رأینا اشجع منه، وایي موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل په سترګو نه دی لیدلی، ډېر بهادر انسان. یو ځل په مدینه منوره کې پروپیګنډه شوه، وی دشمن راغی حمله وکړه، لوی شور شو، غوغا شوه، پیغمبر علیه السلام د ابوطلحه اسو او په هغې د پاسه ورسور شو، او نه پې کته و، نه پې زل و، نه پې څادر و، په هغه بربڼ اس ورسور شو، او توره یې غاړه کې واچوله، او د خلکو نه منډه لاړ، او د مدینې نه بار تاو راتاو شو په لارو کې، او واپس راغی. ما رأینا شیئا اسم نشته ښه زه لم تراعو، مه یریږې، دومره بهادر شخصیت. صحابو دې دې خواشه زه ورځم، که په ښه نیت راغلي هرکلی ورته ویم، او که په بد نیت راغلي هم د ده په توره تې دا سټ وه، په تش تور لار نبي علیه السلام ورمنډه کړې، او عمر یې د دقه ګریوان نه کلک ونیو. او تپوس یې ورته وکړه وی عمره په څه نیت راغلي؟ شاه به وایه په څه نیت راغلي؟ عمر ورته وی د الله رسوله د اسلام په نیت راغلی، مسلمانېږم، زه مسلمانېږم. چې څومره په دې کور کې خلکو د خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر، ټول خوشحاله شو. الله ذوالجلال دربار کې ناره تکبیر ولګېده، الله اکبر چغې شوې، اوازونه شو. حضرت عمر نه چا تپوس وکړو چې دغه وخت دې حال سو؟ حضور پاک ته د ګریوان نه ونیولې، حال دې سو؟ وی قسم دی چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان ته راورسېد، وی د سر د ویښته نه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېدې. دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، خپو پورې یو شان نه خولې وبېدلې. چې پیغمبر علیه السلام ته وی د اسلام په نیت راغلی، نو نبی علیه السلام ول یو ناشنا دعا وغوښتله، یو ډېره ناشنا، اللهم اخرج ما فی قلبه من غل، اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا. خدایا د ده په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی هغه ته وباسه، الله د ده په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی خدای هغه ته وباسه، او د هغې حسد په دی وله خدای په زړه کې ایمان ور واچوه. د شپې نه هم دعا شوې ده، دلته یې مله دعا وکړه، د کلمې شهادت وې، او فوراً حضرت جبریل راغی. او ابن ماجه کې حدیث دی، جبریل علیہ السلام حضور پاک ته څه وایي؟ یا رسول الله، د الله رسوله، استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسمان فرشتې د عمر په اسلام نن یو بل له مبارکۍ ورکوي او پې خوشحاله دي. دلته پې تاسو خوشحاله یې، هلته پې د اسمان فرشتې خوشحاله. الله ایمان ور نصیب کو، څلوېښتم مسلمان. او چې څنګه مسلمان شو، رسول الله مبارک ته فرمایي، عرض کوي الله رسول دا دین حق دی؟ وی بالکل حق دی. نو دلته ولې ناست یې؟ بار ولې نوځې؟ وی عمره ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، ما د هره خبره زه د الله په مشوره کوم، او ما ته رب لا دا نه دی ویلې، د الله حکم دا دی چې د بدلته د عبادت کوم. وی که زه اوزم ما ته اجازت شته؟ بالکل که څه دی اجازت دی. لاړه، او د مکې هغه مشرکان خو اوس په تمه ناست دي چې عمر تللی دی او کارنامه به کوي، د شیطانۍ ته خو خلک خوشحالېږي، او د نبي علیه السلام مبارک عیاذا بالله سر به راوړي، او دې لار د بیت الله خوا کې ودرېده، او ځان سره نور مسلمانان هم بوتلل، یوازې نه ځان سره ګڼ شمېر مسلمانان هم بوتلل، عبدالله ابن مسعود هم په هغې کې دی.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شپگم مسلمان دے، 15 کسان تے مخکی دی، 6 نمبر شپگم نمبر مسلمان. او هغه یو عجیب خبره کوي. عبداللہ ابن مسعود په یو ځل پیغمبر علیہ السلام په لاره تېرېده، ورسره ملګري، نو ما د عقبه ابن ابي معيط ګډې چیلې سرولې. نو ما ته وی چې هلکه د ګډو چیلو کې د پی وي نو موږ باندې پی وسکه. وی ما چې صاحب دا خو زما نه دي، دا خو د عقبه دي، زه د پردو ګډو چیلو نه خو تاسو له پی نه شم لشلی. وی راته وی چې ښه پردی دي او موږ یو پردی دي. وی ښه داسې وکړه یو داسې چیلی پکې وګوره یا ګډه چې بالکل اوچی، نه بلار به یو نه لنګی. نو ما ول یو اوچه چیلی راوسته، نه پی پکې نو غولانځې بالکل اوچه کلسه وه، نه لنګه شوې وه نه بلار به وه. امې وله راوسته. وی چې مې وله راوسته نو حضور پاکې په غولانځ ګوتې ووالې، نو غولانځ یې د پیو نه ډکه شو. او بیا ته پی اولوشله، په مې مسکل، په خپله مسکل، په ملګري مسکل. وی ما ورته وی چې دا چل ما ته مو ښایه. هغه خو ویږي داسې چل ول دی نو. عبدالله بن مسعود وی مې چې دا چل ما ته مو ښایه، دا خو ډېر اسان چل دی، وچه چیلی به نیسمه او پی به تې وځي. وی حضور پاک وخندل. وی ما ته وی هلکه تا ته به خدای د اسلام ډېر چلونه وښایي، تا ته به خدای د اسلام ډېر چلونه وښایي. واقعي عبدالله بن مسعود خدای پاک مسلمان کا، او خدای ورته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه وښول چې د حد نه وتی، ډېر څیزونه ورته خدای پاک وښودل. نو عبدالله بن مسعود وایي چې ځان سره یې مونږ هم بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرېد، او چې څنګه ودرېده نو اعلان یې وکړو. څه وایي؟ وایي که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده، او که څوک مې نه پېژني نو د عمر یم او د خطاب زوی یم، او ما کلمې شهادت اوس د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ووې، او که د چا لاس کې زوري را میدان ته دی شي روځی، که د چا لاس کې زوري. او مونږ نه مخکې شو او یو دیم د بیت الله په خوا کې شریکه جمع وکړه. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې کله فلما اسلم عمر نو قاتل قریشا وصلى عند الكعبة وصلينا معه. فلما اسلم عمر چې اسلام یې راوړو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیغ شو، بیا ورته مخامخ شو. وصلى عند الكعبة، د کعبې په خوا کې مونځ وکړو، وصلينا معه، موږ به ورسره یو ځای مونځ کړی. دې وجې نه علما وایي وی ته د فاروق لقب میلاو شي. فاروق معنا جدا کون کې، حق باطل یو بل نه جدا کون کې، حق ښکاره کون کې چې حق ښکاره شي باطل نه جدا شي. نو د بیت الله په خوا کې حق ښکاره کو، چغې ووهله، اعلان یې وکړه، لقب بالفاروق، فاروق لقب میلاو شو. او څوک وایي نه دا د فاروق لقب ورته یو بله کارنامه کې میلاو دی. په مدینه شریفه کې یو منافق او یو یهودي و، د دواړو یو بل سره جګړه و په ځمکه، یهودي په حق او د منافق په ناجیز و. دواړه لاړل نبي علیه السلام ته، چې ورغلل حضور پاک د دواړو خبرې واورېدې نو فیصله د یهودي په حق کې و. ته پته و چې یهودي په حق دی او دا بل خو ظاهر کې مسلمان دی، دا هم زړه نه کافر دی، منافق دی. یهودي له فیصله وکړه چې دوی د حضور پاک نه بار ووتل. دا منافق ورته وی یاره دا فیصله مېړه نه علي، استادو پیغمبر دی کم بخته، یاره وی بس پیغمبر دی خوله مې نه علي. وی بیا وی د په عمر فیصله کو. د دې منافق دا خیال و چې عمر به زما د ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو ماله به فیصله وکړي. یهودي وی ډېره ښه ده ستاسو پیغمبر دی، ظالمانو تاسو یې نه منئ، دی منم. زکې ځو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاړ، دروازې والا راووت. وی څه دي؟ او منافق ورته وی صاحب زموږ د یهودي منځ کې یو جګړه ده او موږ له فیصله وکړه. وی ښه ډېره ښه ده. یهودي پې مخکې شو، وی صاحب دا فیصله اوس نبي علیه السلام وکړه خو دی یې نه مني او تاله یې راوستل. وی ښه، وی ډېره اسانه ده، زه به وکړم. خیر دی که هغه نه مني زه به دله وکړم. کور ته لاړ او تورې په برجه وواله او راووته، او راوتو سره چې شړق ورکړه د منافق نه سر بل طرف ته وغورځاو، او وی چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه چل به ورسره کوم، زما دغه فیصله لګي، داسې فیصله به ورسره. سړی سر وغورځاو، هغه د منافق رشته دارانو منډه کړې نبي علیه السلام له. صاحب عمر زمونږ سړی وژلی، مفتو کې سړی ووژه. نبي علیه السلام عمر راوغوښته، ولې دې ووو؟ وی صاحب ستا د فیصلې نه پسې ماله فیصله راوړه. وی نیکبخته، غصه به دې ورته کړې، څه چلو شو، خبرې به دې ورته کړې وې، نصیحت به دې ورته کړی، پوی کړې به دې. نو تا سړی په تور او مړ دې که الله رسول وي که دې نه پس هم ستا نه پس ماله څوک فیصله روم دغه چل به کو، ماله دویمه نه راځي. نبی علیہ السلام پہ خاپاو دیکھے جبریل راغے او قرآن حکیم کے آیت روڑو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ کم سڑے تا دا فیصلے نا پس بل چالا فیصلہ اڑی دا مسلمان نہ دے، مسلمان باغی جستا پا فیصلہ راضی دے،
ستا فیصلې نه پس بل نه دي. او ضمناً دا معلومه شوه چې عمر کم کار کړی دی، ټیک یې کړی دی، 100% ټیک کار یې کړی دی. دې وجې نه علما وایي د فاروق لقب ملاو شوی ورته، الفارق بین الحق والباطل، الفارق والمميز للحق من الباطل. حق د باطل نه جدا ښکاره کړه چې حق دې ته ویل کېږي، د چا پروا نه ساتم. بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان شو. نو عبداللہ نے مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، وی چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو وی مونږ بیا زورور شو، بیا زمونږ نه کمزورتیا لاړه ختمه شو. بہادر انسان، کلک مسلمان او کلک بہادر او نه یریدونکي او حق د پاره داسې و. نبی علیہ السلام ته دعا کړې وه، وی خدای د عمر په ژبه آخر دمه پورې حق جاري وساتې. او یو ځای کې وفرمایل وی عمر داسې مثال دی، وی د حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي، د خلکو نه دی خوا. ولې رښتونې خبره کوي، حق خبره کوي، او د الله او د رسول په مقابله کې د هېچا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقب دي صاحب. یو ځل حضور پاک مبارک وفرمایل وی ما یو خوب ولید، ما سره پی دی هغه مې وڅکل، او چې کوم رانه زیاتي شو هغه مې عمر له ورکړل. ما اولته یا رسول الله، تعبیر یې څه دی؟ علم. ما نه چې کوم علم زیاتي شو هغه زیاتي علم مې چا له ورکړ؟ حضرت عمر له ورکړل. او په یو موقع فرمایي وی که ما نه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتله، ما باندې د پیغمبرۍ دروازه بنده ده، ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. او که بالفرض زمانه پس بل پیغمبر راتللی به عمرو. او یو موقع باندې نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما خلق ولیدل، خپل امتیان مې ولیدل چې کمیسونه یې چولي دي، د چا کمیس ته نامه پورې دی، د چا کمیس تر کونډو پورې دی، د چا د هغې نه اوږد دی. وی عمر مې ولید چې ځان پسې په ځمکه کمیس راښکو، دومره اوږد کمیس یې. صحابو تپوس وکړه د الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی دین پہ دونه غالب دی، دا کمیس د دین په شکل کې دی. کمیس د ګرمۍ نه هم سړی بچ کوي، یخنۍ نه هم سړی بچ کوي. دارنګې دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کوي. څنګه چې کمیس د انسان د ډول ذریعه ده، دین هم د انسان د ډول ذریعه. کمیس کې سړی ځان پټ ساتل غواړي. دین کې بام انسان ادخلوا فی السلم کافه، کوشش کوي چې اول نه اخره پورې پټ شم. نورې وجې هم شته خو تاسو له مې احسانې ووې. نو ګوره دین پکې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې پراخ شي. او یو ځل ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمره په جنت کې مې یو محل ولید، د سرو زرو محل، مکمل د سونې محل. او یو ښځه ورته مخکې ناسته وه، ډېره زیاته خوبصورت او ښایسته وه. نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ وی ما وی چې دا جوړ زما دی. نبی علیہ السلام فرمایي ځکه ډېر عظیم الشان او ډېر ښایسته ښکلی محل و، مې دا به زمی. نو چا راته وی چې نه، دا تا په امت کې ستا یو امتي دی او دا د هغه محل دی. دا څوک دی زما امتي؟ وی دا د عمر فاروق محل دی. وی عمره وی زړه مې ورته وشو چې دې محل ته دننه ورننوځم او ستا دا محل د دننه نه ووینم، خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ور دننه نه شوم. عمر خو غیرتي و که نه؟ ستا د غیرت ته وجې نه یا سنت ته تاله پې غوسه در نه شي چې زما محل ته بې زما د اجازت نه ولې ور دننه شوې، یا زه لا نیم داخل شوی او ته ور داخل شوې. داسې نورې وجې هم شته علماو لیکلي دي. ستا د غیرت ته وجې نه ورنللم. نو عمر وجړل او د سترګو نه اوښکې وبهېدې. بخاري شریف کې راځي وبک اغار یا رسول الله، د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم. او چې ته ور دننه شوې نو څه خبر شوې. او ډېر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. ډېر د قرآن شریف آیتونه د ده د رأی مطابق الله نازل کړي دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی دی، مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر. چې د حضرت سلام مبارک چې کله د بیت الله طواف نو اوس چې څوک طواف د بیت الله وکړي نو مقام ابراهیم ورته وایي هغې سره یو 2 رکعاته لمونځ کوي، واجب الطواف ورته وایي. نو عمر نبی علیہ السلام ته ووایي الله رسوله د مقام ابراهیم سره یو 2 رکعاته نه کوو؟ حضور پاک ورته ما ته الله طرف نه حکم نشته، دا خو چې ما ته الله حکم وکړي د هغې پابندي کوم، حکم نشته. لږ ساعت پس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف دا آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. چې طواف وکړې نو مقام ابراهیم سره یو 2 رکعاته لمونځ وکړي. ور د هغه لکې تېر شو، رب العالمین هغسې آیت نازل. یو ځل یې حضور پاک ته کېناستو، غیرت خو ده کې ډېر زیات و. د الله رسول وی دي بیبیانو ته ووایه چې دي پرده کوي. هغه زمانه داسې وه چې د ښځو د عامه پرده نه وه،
بار به زنانا ټیک نور وجود به پټو خېټه ملا پیدا به پټو ولکه څنګه دا سړی بار ګرځي دارنګه به خزم بار ګرځیدنه او د سمارتي لبم بار تلې پټو تا خاص دی او د سړو سره ګډ بنو یو خاص دی او د خزوال ته به سړی نتل نو الته به دا خزه او د سمارتي لبته سودا پسې بمتلې لکوتی د مون په وطن کې دا بوډېګانې زنانه سنگري د قصبان می خزه ګرځیدل سړو سره به خبرم کوله نو ته الله رسول دا مې نه راخوخه عمره ویولې په ما هغه پابندي لګې چې کوم خدای نه ده لګول خدای یو شی نه دی منې کړی نو ته ولې کړی بس دې غلې لږ ساعت پس جبريل علیہ السلام په قرآن شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى چې د خدو ته وایي چې بس اوس د سړو په شان به په لارو کوڅو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي کور دې کینی بس د دله کې رااله خدای پاک د پردې تعدیل کو یو بلم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو متعلق بدر کې او یا کسان قیدیان ونیول مدینه منورې ته راوستل حضور پاک د صحابو میټینګ راوغوښته مشوره کوله چې د قیدیانو سره څوک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ریوا چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خوشی بیک او دا غره په دې بنیاد خوا چې یو خو په دې پیسو مونږ ځان له جنگ سامان ول او بل دادی چې دی به خوشی کو کېدی چې خدای پاک به مسلمانان او کدی نه بچی به خدای مسلمانان او ډیرو صحابو دارې خو حقله ځکه د اکثرو صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلار عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناس دی عمر ته سنوي استاد سره وی زبویم خو عمل به پیونه کې وی عمل سره ستا کار نشته تخپل خبر او کار عمل خو چې اکثر سو نه بکاو وی خسب زما خدای د چې دا ټول وجل غواړي دا د خدای دشمنان دي او دا وجل غواړي او وجنو به داسې به نه وجنو چې د چا پکې کوم رشتہ دار دی هغه خپل رشتہ دار وجني زما پکې یو ماما دی زما غالال او د علی پکې رور دی عقیل ابا خپل رور لال او یې بستا پکې تر دی عباس یو دی پکې زوم دی ابو العاص تبر د خپل دواړه لال او د ابوبکر پکې زوی دی با خپل زوی لال د چا چې رشتہ دار دی بمړ کی الله تبو خو چې خدا استا مقابله کې نه ماما پیجنم نه پلار نه زوی نه رو حضور پاک مسکے جو عمر علیہ سخت خبر دے سخت فیصلہ دے منو دما خدا غریر الکه عمر سره سوت مرګری یا مرګری پیدا شو باقی ټول بلخو نو یو مرګری دې غنی ما بدل فیصله کړو په اکثریت وی نه وجن عقیدان خوش کړل فدیه واغش تو پرې خودل قران حکیم کې الله پاک آیت نازل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض آئنده لدا سونه کې عمر کې سویل ټکی ویلو او یو روایت کې ناشنا ټکی را دي ناشنا وی دا فدیه واغشتا وی دا خله وکړ ما خو منې کړي نه وکنا غنوي اور راغلی و د مدینې نه بار ولاړو او دې اور به د عمر نو دا یو مرګري نه بغیر دانو ټول سوزولیو و چونکه ما نوی منی کل استاسو خپل مشوره ونو ذکر اور دردن نه اور علکی یو خبر رالا نو پروردگار دا اغا متعلق آیت نازل مدینه شریفه کې چې کوم لوی منافق و عبدالله ابن عبی چې کوم وخمر شو منافقون منافق دی چې په خله اسلام او لکه کفر مونږ به هم کو نبی علیہ السلام پس جهاد لم تلره صدقې به ورکول کلمې به وې ذکرونه به کول پټکې به وو او خاشتا خلی وګدې جامې ګرا پړول دال مسلمان ظاهر کې ښکارې ده او دنه منافق کافر زوی سوچا مسلمان سوچا چې مړ شو نو زوی راغی حضور پاک لا ودا الله رسول زما پلان مړ دی هغه ظاهر کې ډېر رستو دی په دین کې د خلینا دیو دلنه نه دی مړ شو او هغه وصیت کړی ستا کمیس غواړي او بل دا وصیت کړی جنازه او په نبی علیہ السلام کوي هې دیتا عجیب منافق ظاهر کی رای جنازم پا نبی علیہ السلام کئی کہ بمارے جنازم کی اوڑا دن نا کافر دے قسم دے کلمون پا اخپل زانو یری خدای تم لڑ ٹھیک کے تم خدای ضرور ٹھیک کے فقد اگا منس کے یہ حضور پاک پا شاتا والا او جہادم کے یہ ورس کر سکی او دن ندی کافر او جنازم پا نبی علیہ السلام کئی کمی سے والا ورکوی ہند آیا اس او چی جنازہ تیار شی ماتا سوال جوابو کا جدر جنازہ تیار شو حضور پاک پا سوال جوابو نبی علیہ السلام سره صحابه له عمر موثر الله رسول منافق له کمیس ولې وکړ منافق دی عمر زما تر عباس چې کله په بدر کې قیدی شو
داغه کمیس نو دو ولا کمیس ورکړي د کاغذ د فقط برابر دا مې داغه بدل خلاص کړ او زما کمیس وته هیڅ فایده نشي رسوله د کافر دی زما کمیس فایده نشي رسوله او د عباس د کمیس بدل می خلاص او چې جنازه ته څنګه ور مخکې شو کنه عمر راغی د سینې ته مخامخ حضور پاک ته ورېده وې دا پچا جنازه کې دا ګور ډېر ګران کار دی یو سړی چې مړ شي که خراب سړی می نو د هغه د هغه مرګ وخت کې بچي خو یې غمجنې کنه او قوم یې غمجنې او چې ته د هغې په مخ کې ورپسې خبرې کې والله قوم به دې مړ کړي وله چې زموږ تازه غم دی زړه باندې اور لګېدلی دی سړی مړ شو ته وایې خراب دی او خراب دی ده ته وایې خراب سړي د هغه بچو په مخ کې چې دا خراب سړی چې بېغمه دی ټول قوم ولاړ دی بچی ولاړ دی او دې نیغ راغی د حضور پاک سینې ته ودرېده وی دا په چا جنازه کې په منافق کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کیر ودی دا خبره نه وکړه فلان کیر ودی دا نه ویل دې نه دی ویل دې دا هغه چې څومره خباثتونه یو یو ورته وشمېرل دومره بهادر سړی پلارې تازه مړ دی بچي ولاړ دی قوم ولاړ دی او خیان ولاړ دی رشتہ داران ولاړ دی هغوی مخکې بهادر لګیا دی ته په ده جنازه کې دا منافق دا فلان کې حضور پاک وته اخر عني یا عمر رست شو عمره ما پرېږده وینه د الله رسوله مکو په دې ظالم جنازه او ته خدای نه منې کړې چې مکو په جنازه وینه خدای نه منې کړې خو الله ما ته ویلي دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن کته ولا او یا ظلم بخنه غواړې نه بخم الله دا ما ته ویلي او عمره کما ته پته ولګېده چې دا او یو کرتو نه په زیات خدای بخي دا او یو نه زیات ولوي هغه ارس نبی علیہ السلام ير کړ کې دې ظالم په عائشہ صدیقه سونو الزام لګول که خدای بخي کنه او په آخرت کې دمه یو امتی زیاتېږي دا یو نه زیات ولوي وی نه موایا مکوا وی تل ریشه عمره جنازه په حضور پاک وکړه چې جنازه څنګه وشوه نو جبرئیل علیہ السلام راغی او دا آیت نازل کا اللہ پاک لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره نن پس بدا منافق جنازم نکے پقار بار بے ابن ادرے گی مخی اللہ نمانی کو دا اللہ پاک حکمت ولی حضور پاک کے اٹھے دا خلی مبارک نووتا وی انی اريد ان یستمع الف من قومه وی زما دا اخوخدا دا جنازہ کم عمر چے خدای پاک رضا زرگون قوم مسلمانان کی او مقتص شوا دا اغی جنازی پا برکت دا اغی دا قوم چی سمر کافران و منافقان و خدای پاک مسلمانان کرد و عمر وی مکوا اللہ رست حکم نازل کوئی دے لپس بنکے داس یو سالور مثال دا تما ذکر کر نور دلتا دیر زیاد مثالون دے لگنے یو دل حضور پاک بیبیانو سرا ناستو پکور کے دن و بیبیانو تیسیلون میدون غختل کور کے آوازون اوچتو دے کہ عمر راغے کہ عمر راغے نو بیبیانو خپلو کوٹو تمن ڈکلے دی پہ پے نشو نبی علیہ السلام مسکے شو دیوتوی اللہ دی طولو مرو خاندوا دا اللہ رسول ولی خاندے خدای دی طولو مرو خاندوا ولی خاندے وی عمرہ وی دا طول را گنڈے شو مانے سیدون غختل او چی ولی دی نخبلو کوٹو تے منڈے کڑے نو پدیر آلا خاندار آلا نو عمر طول بی بیانو تمخ اچت کو اے دا زانونو دشمنانو مانا یریگے و دا حضور پاکنا نہ یریگے مانا یریگی اغنا نه یریگی اغی وطوی او تا نزک یریگو چه زلدم سخت ده و جبدم سخت ده او ده حضور پاک لم نرم ده و جبم نرم ده تا نزک یریگو یو دل نبی علیہ السلام مبارک دا دروازه نبار دا اختر وزوا او ما شومان را گوندو او یو وینزا و طور وینزا و آوتا گره ده پلارک او ما شومان لگی و تی تنبل و اختر وزو وینزی خدا سے لکا سڑو کولو کرده ده تورا ویند راوتا گڑیگی او ما شومان وتا تنبل وی دیکھے پہ عمر راغی چه عمر راغی بس اگا ویند متختی دل او ما شومان ام غروالے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی اما شومان چه منده وی کنا منده نوی شیطانان را تخکاری چه اغین وصل پا مندو دی نا عمر نا اما شومان متختی و شیطانان ام پلا رکوزو کی دی منده وی او بیا عمر تی عمرہ وی چه تپا کمالار دی شیطان دا سر یو تا دا پاغلار دا سر ندی چې ته په کومه دی شیطان پاغې نه دي په بله لاره دي او شیطانان د نه تښتي دا څومره لویه خبره دا د حضور پاک دویم ملګری دی او دویم خلیفه دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او په خپله اخیری زمانه کې چې د کمې کارنامې کړي 200 پر طاقت یو ته به فارس وی بل ته روم وی لکه امریکا وروست او د دواړه فتح کړل فارس هم فتح ختم بریز او روم هم فتح د کسرا معنی هم فتح شوا او د هرقل د روم معنی هم فتح شوا او د هرقل د روم او د فارس د بادشاہانو په سیزونو په مدینه کې ماشومان لوبې کولې او ناس مدینه کې او هدایت ورکړي شام ته یو صحابي لګلو ساریه
شام ته مدینه کې ناستو هغه له آواز ورکړي شام څومره لرې دی میاشتو مزل دی یا ساریتو اے ساریا جب غر نه اوسي ویریږي ګوره دې دی نه روان دی هغه له هدایت ورکوي خلکو وایي چې دا عمر باندې څه چلو شو ناس په مدینه کې دی او ساریه ته چغې وایي هغه شام کې چې ساریه څه موده پس راغی دا جرنیل و د فوج د مسلمانانو یاره وایي په پلان کې ورځ عمر یو چغه والې وه وایي او بالکل وایي مونږ په یو دشمن روانو او شاته م سوچ نو وایي دشمن د غر نه په مونږ را روانو وایي ناګانه د عمر اواز مې واورېده وایي ما وایي والله انه لدا قسم په خدای د عمر اواز دی چې شاته مې وکتل د غر شاته غر باندې دشمن راته هغې ته متوجه شو هغې له م شکست ورکړه خو عمر اواز نه وی را کړې د مخې شانه به دشمن ګیر کړی ناس مدینه کې دی او د شام د لښکر نگراني د مدینې نه کوي الله پاک دومره لوی شان ورکړی دومره لوی کرامت خدای ورکړی او دومره لوی عزت خدای پاک ورکړی تنخواه ډېره زیاته کمه وه نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د لور د ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده نو هغې ته چوې چې زمونږ خو نه منې خو ته ورته ووایه چې ځان له د بیت المال نه تنخوا زیاته کړي نو حفصه ولناله خو د مسلمانانو مور او د لور وه ای بابا یو خبره درته کوم وایه بچې په تنخوا دې ډېره زیاته کمه ده او ته مهرباني وکړه دا تنخوا ځان له زیاته کړه په سترګې سرې شوې ای بچې دا درته چا ویلي دي نه وي ته پرېږده نه وي دا تا خپله خبره نه ده کړې دا درته چا ویلي دي اصلې راته وښایه چې زه ورسره پوه شم وی بچے وی تا حضور پاک سره جون تیر کړی دی وی یو وی جامې څنګه وه وی ټوټې ورته لګېدلې وی ډوډۍ څنګه وه وی یو وخت وه 5 وخته به نه وه 6 وخته به نه وی بسترې څنګه وه وی یو بسترې وه نو په اوړي کې به مونږ برغه کړه د پاسه په سملاستېده او په ژمي کې به م سنګل کړه نو په نیمه به سملاسته او نیمه به یې په ځان د پاسه اچوله وی بالغ یې څنګه و وی د سرمنې او دننه پکې د مالوچو په دی د کجورو پاڼې وې نو وی افسې زه د هغه نه لوی سړی یم هغه دغه ګزاره کولو زه به نه کوم دا ایمان او په مکه مکرمه کې یو غر باندې روانو نو لوی لښکر ورسره دی بلا روس الاجناد لوی قومندانان او جرنیلان ورسره دي یو ځای کې ودرېد ټوله قافله ودرېده چې امیر المؤمنین ودرېد سوی چې ودرېده نو خلکو وی صاحب څه کې نو په جلا شو وی دلته راته یو خبره را یاده شو دې ځای کې وی ما به ګډې چیلې دلته سرولې اوښان به مې سرول نو ما به ماسخوتن اوښان کور ته نار بوتلل نو ما زما پلار و خطاب ابه راته غوسه او ما ته وی عمره تا نه به څه جوړېږي تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي ته د ګډو د چیلو په سرندم نه پوهېږې د اوښ د سرولو په چلم نه پوهېږې تا نه به څه جوړېږي نیک بخته ته به څه شي جوړېږي دا چل خو زده که اوښان خو سره وه د خلکو اوښان او ګډه چیلی ماښام ماړه راځي تنس نار بوځي او نارې راولي وی عمره وی جړل وی هغه شی وی ته هغه شی وی چې د اوښانو او د ګډو چیلو په سرندم نه پوهېدی عمره تاله به پلار پیغور درکو چې د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږې لیکن عمره نن امیر المؤمنین نن د مسلمانانو مشر او بادشاه عمره دا ستا کمال نه دی پتا چا اوښان هم نه سرول دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت دی نه د هغې برکت دا ستا کمال نه دی ما باندې چا څه او کم نظام چې قایم کړ دا د پولیس نظام د قایم کړی د پولیس نظام او جهادونه به کېده خو باقاعده فوجي تربیت او فوجي چونې او د فوج دپاره مرکزونه او ټیکانې دا د عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ده او فوج په دې باندې پویول لکه اوس هم فوج وایي آرډر لا این آرډر دا د نظام و چې آرډر د مدینې نه وشي بالکل به منې دوی به خبر وپکې نه دا به نه وایي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې د ډاک سیسټم ډاګي نظام دا د جوړ کړی سفارتي نظام دا یو ملک سفیر چې په بل ملک کې دا د جوړ کړی او د هغې نه علاوه د تنخواګانو نظام هر چا له مستقل خپله تنخوا مقرر ده کار دی او چې کوم کافران او یهودیان او عیسایان هغې له پیسې ورکول هغې له تنخواګانې مقرر وو دا د حضرت عمر فاروق کار او د بیت المال د اوښانو او د هغې د اسونو دپاره ځان له ځمکې جدا کول ځان له ظریف عربونه جوړول دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کارنامې دي ډېرې کارنامې یې کړې دي جي تقریبا 22 لاک مربع میل ناقه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوې ده او اسلام ډېر زیات خور شو د اسلام روب او د اسلام دبدبه ډېره مضبوطه قایمه شو او د مظلوم بېکسي د الفاظ دو وی د فرات د دریاب په غاړه که سپي د قیامت پر ورځ به یې خدای تپوس د عمر نه کوي نو د فرات د دریاب په غاړه سپي د تندې ولې مري دریاب ته شونډې ښکته کړي که نه وی نه دا تپوس ما نه کېږي څومره بېکسان او مظلوماني او دوی اوږي و فورا د ما خبرې ګورې چې زما په حکومت کې د لوږې نه څوک چغې ونه وایي
او زما په حکومت کې د تندې نه څوک چغې نه وایي. دا د حضرت عمر فاروق دا وزارت مال نه مال دا وزارت ریوینیو چې تاسو ورته وایي دا د برکت د قیام کړی مستقل او مستقل وزیران مقرر کړل. تبر دې محکمې انچارج تبر دې محکمې انچارج او تبر دې محکمې انچارج دا لوی نظام قائم. بهر کې حالات نورم شتا موقع ان شاء الله نو آینده جمعه کې بدرته ویم.